هغلته د فخر والا ملائکه ناسته ده. هغه وایي زه د الله یوه ملائکه یم چې الله پیدا کړی یم، ملک الفخر، چې د هر چا په عمل کې فخر وه، لویي وه، زه به دغه عمل پورته پرې نږدم. امرني ربي الا ادع عملا فيه الفخر اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. دا عمل یو سید عامل په مخې ورولی. زه یو ملایکام چې ما ته الله حکم کړی الله د ادا عملا فيه الفخر، چې داسې عمل پورته پرې نږدم چې په دې کې فخر موجود وي. دریم، یو سړی به ښایسته عمل کړی وي، فخر به هم نه یې کړی، غیبت به هم نه یې کړی، و خالی به غریب کبرجن وي. د عمل پورته لاړ، اول اسمان هم تیر شو، غیبت نشته، دویم اسمان هم تیر شو، فخر نشته، دریم اسمان ته ورسید، ملائکه راغله ودرېږه، تلاشي ده، ښایسته عمل له تلاشي وکړه. اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. دا عمل یوسئ د عامل په مخې ورولئ. ولې؟ زه یوه ملایکه یم د کبر والا، الله راته حکم کړی چې د چا په عمل کې کبر لویي موجوده وي دا پورته مه راپرېږده. الکبریاء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيهما ادخلته النار. کبریا ذات خو الله ده، عظمت لوی ولا ذات خو الله ده، نو چې څوک هم د الله سره جګړه کوي خدای تعالی به جهنم ته داخلوي. د عمل یوسئ د عامل په مخ باندې ورولئ. نن د مسلمانانو کبر هم تاسو وګورئ، غرور د مسلمانانو هم وګورئ. بدترین د اعمالو کبر ده. که یو سړی جاهل وي خو چې بې کبره دا الله ته قریب ده، له عالم نه چا کبرجن وي. څلورم، یو عمل به ډېر ښایسته صفا عمل تظهرو، پړکېږي به، ملایکې به ورسره وي. اول اسمان نه به تیر شي، ولې غیبت به نه وي، بل به تیر شي، فخر به نه وي، بل به نه تیر شي، کبر به نه وي. څلورم اسمان ته ورسېد، ودرېږئ چې ګوري د ده په عمل کې عجب ده، ځان ته به په تعجب کې و، خلق به دته ذلیل برېښېدله. او ملائکة ربی اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. دا عمل یوسئ د عامل په مخ باندې ورولئ. امرني ربي ما ته الله داسې حکم کړی ده چې داسې عمل پورته پرې ندم چې په دې کې عجب موجود وي. بیرته یې راوړي. یو سړی به نیک اعمال به یې کړی وي، فخر به نه وي، غیبت به نه وي، کبر به نه وي، عجب به نه وي، پنځم اسمان ته به د عمل ورسېږي. ملائکه را مخته شي، را تسره کې د عمل تلاشي. اوهو کاش کې په دې کې حسد نه وای. تمنی و زوال و نعمت الغیر. الله یو چاته یو نعمت ورکړی، دا تمنا کوي چې خدای کاش کې ورکړی نه وای، یا دا نعمت ته نه واخلي، یا یې ماته دې نه راکړي. نو دا حسد کول یو غیبته جایزه ده. خدای ماته هم داسې شی راکړي لکه تا پلاني ته ورکړی، داسې علم، داسې غنا، داسې دولت، داسې اولاد. خو حسد منع ده چې خدای هغه نه یې واخلي ماته یې راکړي، یا هغې نه یې لرې کړي. نو دغه ملایکه ورته وایي چې زه ملک الحسد یم، چې الله پیدا کړی یم. نو دا یې راته فرمایلي چې د هر چا په عمل کې حسد وي پورته یې مه راپرېږده. اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. تاسو یې سئ ووایئ مخ د عامل په د خپل عمل باندې
ما ته الله فرمایلی داسې عمل پورته مرا پرېږده چې په دې کې حسد موجود وي. د شپږم سړي به بهترین اعمال وي. لاول اسمان نه به تېر شي، غیبت نه و، فخر نه و، کبر نه و، عجب نه و، حسد نه و. شپږم اسمان ته ورسېد. هلته ملایکه ولاړه ده، تلاشي کوي. اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، دا عمل یوسئ د عامل په مخ باندې اور ولئ. زه هغه ملایکه یم ما ته الله فرمایلي چې د چا په عمل کې صله رحمي نه وي او د الله په مخلوق باندې رحم کړی نه وي، داسې عمل پورته مه را پرېږده. انه کان لا یرحم علی الناس، دې سړی به په خلکو باندې رحم نه کولو، ترحم او شفقت به نه لرلو. من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. پر رحم کون کو خلق باندې الله رحم کوي. د بل چا عمل بوي، خیسته عمل بوي، غیبت بنوي، فخر بنوي، عجب بنئی، کبر بنئی، حسد بنئی، عدم ترحم بنئی، پورته به یوسي. دوم دروازې د اسمان ته چې ورسېږي ملایکه مخته شوه، لرې کوي، تلاشي ده، د سخته تلاشي ده. اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، د عمل یوسئ د عامل په مخې ور وولئ. ولې؟ انه کان یعمل لغیر الله، د عمل کولو خو د الله د پاره نه کولو، ریا د پاره کوله. اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، د عامل مخ په اوله. د یو بل سړي عمل به راواخیستلی شي، څه ملایکې ورسره دي لکه ناوې پسې چې دا تاسو وینئ خلک پسې ورځي او دا ګڼ شمېر موټر پسې ورځي چې دا یوه ګړنګنه راولي. نو د دې په خاطر باندې دومره به ښایسته خلک ورسره یې، ملایکې به ورسره یې د عمل بلیږي که زفاف العروس. هلته چې د اووم اسمان نم پورته شي ملایکې نه پوهېږي، د الله خاص حضور ته ورسېږي. الله فرمائے او زما ملائکو تاسو د انسان په ظاهري اعمالو خبردار وئ. دغه بنده په خولې باندې اظهار د اخلاص کولو په زړه کې پټه ریا ساتلې وه، په دې باندې تاسو خبردار نه یئ. او زما بندگانو په دغه بنده باندې زما لعنت ده او دا عمل یوسئ په دې مخ باندې اور وولئ. ټولې ملایکې به ووایي لعنت الله علیک، پتا دې د خدای لعنت وي. معاذ رضی الله تعالی عنہ ورخطا شو، یا رسول الله ما ته وصیت وکړه، ما ته د خلاصون لاره وښیه. وایي د خلاصون لاره دا ده د ګناه نه ځان ساته او د نیکانو خلکو د عالمانو د قاریانو غیبت مکوه، د علماو غوښې مخوره، فیمزقک کلاب جهنم، د دوزخ اور به تا وشکوي، د دوزخ سپي به تا باندې مقرر شي، تا به وشکوي. اتق الله حیث ما کنت، الله نه یریږه. نو په دې آیت کې الله پاک جل جلاله د اخلاص بیان کوي چې اے خلکو تاسو د خپل رب سره اخلاص ومنئ.
د هغې نه بعد الله فرمایي چې که تاسو دوی به په رسالت د رسول الله باندې اعتراض کولو، الله د هغې اعتراض نه جواب کوي چې که تاسو په دې کې شکمن یئ چې دا به د الله کتاب نه وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و تر 40 کالو پورې کوم قلم په لاس کې نیولی نه و، او تاسو عرب فصیحان بلیغان ادیبان یئ، رسیده خلق یئ، نو بیا تاسې هم داسې یو صورت راوړئ لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي. حال دا تاسو فصاحت او بلاغت او اوج ته رسېدلی، تاسو هم راوړئ کنه. خپل مشران او کشران هم را جمع کړئ، خو که دا کار تاسې ونه کوو کړی هم نشئ، نو بیا د هغه اور انتظار وباسئ چې په دې کې خاشاک تیږي او انسانان دي، لرګي مرګي په دې کې نشته. بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر ته روانو، یو صحابي ته فرمایي لاړ شه هغه تیږې ته ورشه سلام ورته ووایه، هغې نه اوبه راوړه. جام یې واخیسته ورغی، تیږې ته فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر پتا سلام وایي. تیږې ورته وژړله چې په هغه وخت کې چې دا آیت نازل شوی چې جهنم کې به انسانان او تیږې سوځي، مونږ دومره ژړلي چې نوره مونږ کې اوبه وچې شوي دي، مونږ نه اوبه مه غواړئ. په دې جهنم کې به وقودها الناس والحجاره. دویم دلیل دا د اهل سنت و مذهب دا ده چې جنت او دوزخ تیار پیدا شوي دي، اعدت للکافرین، تیار شوي دي. او د معتزله و مذهب دا ده چې لا تر اوسه تیار شوی نه ده، خو جنت به هم تیار شي او دوزخ